دوستانو سلامونه و درنښت. دا د په حرم شریف کې یو ډیرو دوستانو د دعا غوښتنه کړې وه چې تعداد یې وزرهاو کسانو ته رسیږي. نو دا د حاجي صاحب دعا کوي، موږ تاسې به ټوله په ګډه باندې امین امین ورته وایو. الهي هر چا چې د حاجي وکیل صاحب څخه د دعا غوښتنه کړې ده هغه ټوله یادوم. الله پاک دې د هغو ټولو پر کورو باندې د خدای رحمت د باران په شان ووري. هر څوک چې دغه مکه شریفه ویني، هر څوک چې دغه طواف ویني، هر څوک چې دغه زما غږ اوري، هر څوک چې د حاجي وکیل صاحب ویني، هغو ټولو ته دعا کوم، د زړه د اخلاصه دعا کوم. الله پاک مو په دغه مکه شریفه مشرفه کړه. الله پاک دې د فیض د فضل او د کرم دروازې در باندې راخلاص کړي. الله پاک دې د حلال رزقو دروازې در باندې راخلاص کړي. هر څوک چې دا زما غږ اوري، هر څوک چې دا مکه شریفه ویني، هغه ټوله یادومه. که مسکینان یاست الله پاک مو غنیان که، که پوروړي یاست الله پاک مو د پورو څخه خلاص که. که مریضان لري الله پاک مریضان ته شفای کامله ورکړي. الله پاک ستاسې اخره خاتمه پر ایمان کړي. هر څوک چې دا زما غږ اوري، الله پاک دې د کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله در په یاد کړي د زکندن پر وخت. الله پاک دې د زکندن عذابونه درته اسانه کړي. الله پاک دې د قبر عذابونه درته اسانه کړي. الله پاک دې په ورځ د آخرت عملنامه ټولو ته پر ستا لاس ورکړي. هر څوک چې زما غږ اوري، الله پاک مو په هغه 18,000 قومه کې د شرمولو څه وساته. الله پاک مو د اولیاءو انبیاءو صلحاو شهداو په جمله کې راپورته کړه په ورځ د آخرت. هر څوک چې دا زما غږ اوري، هر څوک چې دا حاجي وکیل صاحب ویني، ځینې خویندو اولادونه نه لري، ځینې ورونه اولادونه نه لري، هر څوک چې زما او د حاجي وکیل صاحب د دعا محتاجه دي، که اولادونه نه لري الله پاک چې ښه د خیر اولادونه ورکړي. الله پاک چې تاسې اولیاء و انبیاء و صلحا و شهداو په جمله کې راپورته کړي. الله پاک مو د نبي علیه السلام شفاعت په نصیب کړه. الله پاک مو د نبي علیه السلام مجلس په نصیب کړه. الله پاک مو د نبي علیه السلام سره د عرش تر هغه یخه سایه لاندې کښېنوه. په هغه ورځ چې لمر پر سر یوه نیزه ولاړي، مغزه په سرو کې ایښي او مځکه سور ته بخیي. په هغه ورځ مو الله پاک د نبي علیه السلام سره د عرش تر هغه یخه سایه لاندې کښېنوه. الله پاک دې د پلیسرات هغه د 3,000 کاله و 15 دقیقې جوړه کړي. الله پاک مو د جبرائیل علیه السلام په وزرو کې د پلیسرات پر لار تېر کړه. د خپل ټوله فامیل سره هر څوک چې دا زما غږ اوري، هر څوک چې دا حاجي وکیل صاحب زما د دعا محتاج دي، هغه ټوله یادومه. الله پاک مو د نبي علیه السلام په هغه مبارکو لاسو، په هغه ښایسته لاسو د حوض کوثر په اوبو وکړ. الله پاک مو د حورو د غلمانو مجلسیان که. الله پاک چې حورې و غلمان یې ستاسې خدمتګاران یې جوړ کړي. هر څوک چې دا زما غږ اوري، هر څوک چې دا حاجي وکیل صاحب سید احمد سیلاب د دعا محتاج یې، هغه ټوله یادومه. الله پاک چې ستاسې مندې او ستاسې کوروالا د بیبي فاطمې سره پر هغه کټ کښېنوي چې الله پاک د سرو زرو د یاقوتو د مرجانو څخه جوړ کړی دی. الله پاک چې ستاسې د ټولو مندې او کوروالاوې د بیبي فاطمې سره پر هغه کټ کښېنوي. اوس به نو د بارانو په باره کې دعا وکړو. الله پاک چې ښه د خیر بارانونه در باندې وکړي. الله پاک چې دغه وچکالۍ و نیستۍ و ګرانۍ و دا د لارې بندېده، دا ټوله مشکلات یې الله پاک د افغانانو څخه بالا ایسته کړي. الهي په نظر د رحمت و ټولو افغانانو ته وګوره. الهي د فیض د فضل او د کرم دروازې پر افغانانو راخلاص کړه. الهي د حلال رزقو دروازې را باندې راخلاص کړه. الهي هر څوک چې دا زما غږ اوري، الهي هر څوک چې زما د دعا محتاج وي، الهي هر څوک چې د دغه حاجي وکیل صاحب سید احمد سیلاب د دعا محتاج وي، الهي هر چا چې د ده څه غوښتنه کړې ده، الله پاک چې ښه د خیر بارانونه در باندې وکړي. بې سیلابو،
بې کنډوالو بې خرابۍ بارانونه دي الله پاک در باندې وکړي الله پاک دې دا کلونه در آباد کړي الله پاک دې د دغه مکې مکرمې پرې ښه د خیر واوري او بارانونه در باندې وکړي خدای تعالی دې په نظر د رحمت و ټولو افغانانو ته وګوري الله پاک دې د افغانانو څه دا مشکلات و دا مصیبات و دا وچکالي و دا ټوله بېبختۍ دي الله پاک د افغانانو څه بالا ایسته کړي د دغه مکې مکرمې پرې الله پاک دې په نظر د رحمت و ټولو افغانانو ته وګوري او دغه دعا مې په جملګي وکړله د حاجي وکیل صاحب هم ملګري په زرو دي زما دم په زرو دي د ګرد نومان نه اخیسته کېږي الله پاک دغه زما دعا پر هغه کسانو باندې قبوله کړي چې دغه زما غږ اوري او دغه مکه شریفه دا تواب ویني او دغه حاجي وکیل صاحب ویني الله پاک دغه زما دعا پر هغو ټولو باندې قبوله کړي الله مو د نبي علیه السلام پرې د روغ صحت درکړي الله مو د سپین قرآن د دې سپارو پرې جوړ کړه هر څوک چې مریضان دي الله پاک مو د دغه مکې مکرمې پرې جوړ کړه هر څوک چې مریضان دي هر څوک چې اولادونه نه لري الله پاک د دغه مکې مکرمې پرې ښه د خیر اولادونه ورکړي دغه پایښت حاجي وکیل صاحب راته کړی دی چې ډېر کسان شته چې اولادونه نه لري الله پاک ښه د خیر اولادونه هغو ته ورکړي الله پاک ستاسو د زړه ارمانونه در پوره کړي چې هر ارمان په زړه کې الله پاک ستاسو د زړه ارمانونه در پوره کړي الله پاک چې دغه ټول هغه کسان چې زما غږ اوري دغه حرم شریف ویني دغه حاجي وکیل صاحب سید احمد سیلاب ویني الله پاک هغه ټول په د مکه شریفه مشرفه کړي الله پاک پر هغو ټول پر کورو باندې د خدای رحمت وکړي الله مو دغه دعا دې الله در باندې قبوله کړي الله مو مال ته په مخه مو ښه دغه حاجي صاحب هم امین امین پر کوه دغه حاجي صاحب هم حاجي صاحب دغه ښایسته دعاوې ټول ته وکړي الله سبحانه وتعالی دې ټول پاک سوداګر د دعا امین امین پر کوه ټول د نورو هېوادو خلک هم ولاړ وو هغه هم امین امین پر درلودې الله سبحانه وتعالی دې د دغه حاجي صاحب ټولې دعاوې ستاسې په حق کې قبولې کړي امین یا رب الله سبحانه وتعالی دې د ټولو مسلمانانو د مدینې شریفې او د مکې شریف دار نصیب کړي الله سبحانه وتعالی دې مریضان ته عاجل شفا ورکړي قرضداران دې خدای پاک د قرض څخه خلاص کړي دردمن کورنۍ ته دې خدای پاک وساهنه او خوشحالي ورکړي هغه څوک چې اولادونه نه لري الله سبحانه وتعالی دې صالح اولادونه ورته ورکړي هغه څوک چې په کور کې مشکلات لري الله سبحانه وتعالی دې په خپل فیض و فضل و کرم باندې دغه مشکلات ورته حل کړي الله سبحانه وتعالی دې د ټولو اقتصادي ستونزې ورته حل کړي الله سبحانه وتعالی دې ټولو خپلو ارمانونو ته ورسوي الله سبحانه وتعالی دې په افغانستان کې وچکالي ورکړي الله سبحانه وتعالی د خیرونو او برکتونو او رحمتونو واوري او بارانونه ووري الله سبحانه وتعالی دې موږ ته د افغانستان پر جوړ باندې یووالی راکړي
سبحانه وتعالى دې د ټولو افغانانو د الله سبحانه وتعالى د ټولو مسلمانانو د الله